الله تعالی مو موفق لره په شرعي امور کې. امین. ستاسو سره موږ د علماو څخه اورېدلي دي چې مالیه په شرعي نظام کې نشته. اوس د افغانستان اسلامي امارت مالیه ټولوي او ولس ډېر شکایت کوي. بناء د مالیه په شریعت کې څه حکم دی؟ جواب راکه. مالیه جائز ده. پر دې باندې مرکزي دارالفتاء د افغانستان اسلامي امارت مرکزي دارالفتاء غاټه فتوا نوشته کړې، تر 10 صفحې هم غټه ده، غاټه فتوا یې نوشته کړې ده. په دې کې مکمل تفصیل دی. مالیه بالکل اخیستلی سي اسلامي حکومت جائز ده. او پاته سول چې خلک شکایت کوي، د خلکو شکایت امیر المؤمنین صاحب ته رسېدلی و. یو څه وخت مخکې، یو هفته 2 هفتې مخکې زموږ د حضرت امیر المؤمنین صاحب سره په قندهار کې ملاقات وسو. نو بیا حضرت امیر المؤمنین صاحب دامت برکاتهم وویل چې زه خبر سوم چې خلک شکایت کوي. نو بیا مې دا کار وکړي چې د اصنافو مالیه چې ورته وایي، د اصنافو مالیه، دا کوچني کوچني دکانداران چې کوم دکانونه یې دي د هغو د دې ټولو څخه امیر المؤمنین اوس حکم صادر کړی دی. انشاءالله اعلان سوی وي یا به اعلان سي، په خبر نه یم. خو امیر المؤمنین صاحب موږ ته دا وویله په مجلس کې چې د دې ټولو مالیه تر 20 لکو چې کم وي، د چا سرمایه چې په دکان کې یا تجارت ته تر 20 لکو افغانیو کم وي، د هغو ټولو مالیه امیر المؤمنین معاف کړله، هغه معاف سوله. تر دا چې لوړ وي تجاران یې د هغو څخه بیا اخلي. او ملت باید ورکړي و حکومت ته مالیه ورکړي، ځکه حکومت یې هم بېرته خپل جیب ته نه وړي، حکومت بېرته د هغه ملت نظام او کار په سمبالي.